غم د لارې مل ته به څوک نه ژاړي، غم د لارې مل ته به څوک نه ژاړي، او ستا زلفو ول ته به څوک نه ژاړي. او عشق زما افغان دی وران وران ګورم یې، عشق زما افغان دی وران وران ګورم یې، یار وایه کابل ته به څوک نه ژاړي. او ډېره موده پس چې شپې له راشي یار، ډېره موده پس چې شپې له راشي یار، ولې نو یو بل ته به څوک نه ژاړي. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو، ستاسو ادبي ورور الله نور یم. او نن چې کومه موږ خپرونه ده کوم ناستی دی، امو د ډېر لوی شخصیت چې ډېر ښه لیکونکی او ډېر ښه شاعر دی او ډېر سینیر شاعر دی، لیاقت علي حسرت صاحب خوا له مو ناستی راوړی دی. او د دې نه به په خپرونه کې د دې د ژوند په باره کې هم تپوسونه کوو، د شاعرۍ باره کې به هم ترې تپوسونه کوو. نو لیاقت علي حسرت صاحب پروګرام کې ورته هرکلی وی. ډېره مهرباني، ستاسو یو جهان مننه کومه چې تر مونږه پورې راغلی او خپل قیمتي وخت مو ویستو دلته راغلی، یو جهان مننه کوم. ډېره مننه، ستاسو هم ډېره مننه چې په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ له وخت راکړو. حسرت صاحب تاسو دا شاعري چې کومه ده دا د څومره وخت نه کوئ؟ که دا مو د مینهوالو سره لږ ښکاره کړل نو مننه به مو وي. شاعري خو زه تقریبا لومبنی شعر یا غزل دا ما په 82 کې یعنې 1982 کې لیکلی دی او تقریبا 80 نه مې شروع کړی وه، خو هغه پورې خو ما نه و لیکلی. 82 نه پس مطلب 82 زمانه کې ما لومبنی غزل لیکلی دی. مننه. دا هم را سره شریکئ چې تاسو به تر 1982 نه تر دې دمه پورې څومره شاعري کړې وي؟ د هغه وخت نه تر دې دمه خو ډېره شاعري به وي، تقریبا چې کوم په کاپۍ باندې فیر لیکل شوي دي یا ما خپله په کمپیوټر باندې ان پیج کې لیکلي دي، هغه به تقریبا 1100 غزلې وي او کتاب ته مې اراده ده. مننه. ښه جي، مطلب تاسو 1982 نه شاعري کوئ او کتاب مو لا نه دی چاپ کړی؟ ها بس موږ به ورته انتظار کوو. او دا پوښتنه ده چې تاسو استاد لرئ د شاعرۍ مو چې کوم د ادب دنیا ادبي دی کې تاسو استاد لرئ؟ یاره د نه زمونږ داسې وخت و چې هغه وخت کې خو استادي او شاګردي نه وه، عشقیه غوندې ټایپ کار و، الهامي شعر و، هغه به خلکو لیکلو. زه شاعر یم یا زه شعر لیکم، چا به کوله نو پټه به یې کوله، چې کله دا چا زما تجربه خو دا چې کومو خلکو کتابونه لیکلي دي نو دوی هم څه په پټه پټه باندې د خپلو مشرانو نه پټ کړی شاعري کړې ده او لیکي کړی دی. نو دغسې مونږ مو البته دا ده چې په 80 نه پس چې کله ما شاعري شروع کړه نو قلندر بابا سره به ملاوېدو، داسې چېرته مشاعره به وه یا چېرته ناست به و، د بډبیر سکول ته مخامخ دې ځای کې به کېناستو. درې خان بابا او خاک نومې او هغه سرور خاک، هغه سره به م لیدل، خو لکه ډېر ډسکشن په شعر باندې نه به کېدو، ځکه چې چا ته د هنر چل نه ښولو چې ګینې یاره د دې څه داسې طریقه ده او داسې به یې کې او داسې به یې کې، نو لیدل به م ورسره کول ضرور، خو لکه د استادۍ او شاګردۍ پکې څه دغه نه و زما، خو لکه دا دغه دی چې دوی خلکو هم استادان نه وو، ځکه چې که د دې استادان وی نو یو ورځ ما د قلندر بابا نه دا تپوس کړی و چې یاره زه شعر لیکم نو زه چا نه اصلاح واخلم یاره چا خوا له لاړ شم، نو هغه ما ته وویل چې د عشق استاد نه وي. نو د دې مطلب دا و چې د شاعرۍ استاد نشته دی، نو بس خپله چې څنګه دې را جوړه کا او څومره دې ښه کا امپروو دې کا بهتره دې کا اصلاح دې کا، نو بس دغه وایي. نن سبا شاعران هم ښکاره دي، ډېر دي او ښه شاعران هم شته دی، هغوی د یو بل سره ډسکشن کوي، لکه نن ته زما خواله راغلی، نو دغسې خلک تجربه کار شو، ایکسپرټ شو، تجربې وشو په دې کې، او هغه وخت کې دومره تجربه نه وه، بس د خپلې خوښې او د خپل سر او د خپل ذهن شاعري وه چې څنګه وه. نو استادي داسې زما خیال دی چې ډېره چا استادي شاګردي نه وه. ښه جي، ډېره مننه.
وخت تر وخته به درنه نور تپوسونه هم کوو مینهوال بیا په خبرو باندې ډېر تنګېږي نو که کلامونه مو راسره شریک کړل نو مننه به مو وي. ولې نه یو خو زما یو تکیه کلام دی چې دا مې ایمان دی د توکل نه مخکې نه مري څوک د خپل اجل نه مخکې او لکه چې څنګه به دا ملګري وایي یو څو شعرونه د غزل نه مخکې غزل دی چې ماښام تیاره ستا انتظار دی او زه ماښام تیاره ستا انتظار دی او زه یخې اوبه هوا چینار دی او زه ډېر ښه مهرباني او بس په دې لاره چې راتلم تیاره وه بس په دې لاره چې راتلم تیاره وه نه خو مې سوری نه مې یار دی او زه ډېر ښه ستا د روغجنو وعدو وخوړمه ستا د روغجنو وعدو وخوړمه بس د دې خپلو ګوتو شمار دی او زه نور د دنیا د حاله نه یم خبر نور د دنیا د حاله نه یم خبر صرف د زړه زما بیمار دی او زه معشوقهګر زمونږ خپل کلی دی معشوقهګر زمونږ خپل کلی دی یو د حمید بابا مزار دی او زه مهرباني معشوقهګر زمونږ خپل کلی دی یو د حمید بابا مزار دی او زه اوس د ګلونو خار په غیږ کې اوسم اوس د ګلونو خار په غیږ کې اوسم ګینې نو چرته کې دا خار دی او زه د غریبۍ دی خدای دا غریبي دی خدای په اور پسې کې دا غریبي دی خدای په اور پسې کې چرته کې ته د خان بیګار دی او زه لکه آخري شعر دی چې مرام ته رسی به په عقل حسرت مرام ته رسی به په عقل حسرت کله مې یار دومره هوښیار دی او زه یو بل کلام را سره شریک یم بل غزل دی چې یو میخانه وه امې هم پرېښوده یو میخانه وه امې هم پرېښوده تا ته سجده وه امې هم پرېښوده او په کومه لاره به چې زه درتلمه په کومه لاره به چې زه درتلمه هغه اوږده وه امې هم پرېښوده مهرباني او زه خو به هسې میخانې ته تلمه زه خو به هسې میخانې ته تلمه یو نشه وه امې هم پرېښوده او واده کوله به دې نه به راتلې واده کوله به دې نه به راتلې تا نه ګیله وه امې هم پرېښوده ستا پرېښودو سره مې ډېر څه پرېښو ستا پرېښودو سره مې ډېر څه پرېښو نیستي زړه وه امې هم پرېښوده او اوس یې پیغور را باندې بد نه لګي اوس یې پیغور را باندې بد نه لګي ما نه مړه وه امې هم پرېښوده او چې بستا یاد زه تنګولم پکې چې بستا یاد زه تنګولم پکې خپله اجره وه امې هم پرېښوده مهرباني او نه د سپوږمۍ کړم نه د ستورو ذکر نه د سپوږمۍ کړم نه د ستورو ذکر هسې کیسه وه امې هم پرېښوده مهرباني او شړی په ولي کچکول غاړه کې مې شړی په ولي کچکول غاړه کې مې ما ته کاسه وه امې هم پرېښوده مهرباني شړی په ولي کچکول غاړه کې مې ما ته کاسه وه امې هم پرېښوده اوس راته ځان پکې بدل لیدی شي اوس راته ځان پکې بدل لیدی شي یو آینه وه امې هم پرېښوده او چې تل پکې به و د کاڼو باران چې تل پکې به و د کاڼو باران یو ستا کوڅه وه امې هم پرېښوده او نور صاحب اخري شعر دی چې ژوند کې یو ته یې اسره کړی حسرت ژوند کې یو ته یې اسره کړی حسرت د ستا اسره وه امې هم پرېښوده ډېره مننه حسرت صاحب ډېر خوندور کلامونه مې را سره شریک کړل او امید لرم چې زموږ د مینهوالو به هم خوښ شوي وي حسرت صاحب دا یو پوښتنه ده چې تاسو موږ سره د خپرونې په سر کې رانه هېره شوه چې تاسو خپله پېژنګلو لږه ډېر مینهوال به تاسو پېژني داسې کال دوه خو شو تاسو راوتي خو د کیمرې په سترګه به تاسو دا خلک ویني خو که ډېر مینهوال به تاسو نه پېژني کېدای شي زموږ نو هغې سره که خپله پېژنې داسې لنډه شان پېژنګلو مو وکړه نو مننه به مو وي زما خو خپل نوم لیاقت علي دی او
مطلب تخلص هغه حسرت دی او د ماشو کلي اوسیدونکي هم د حمید بابا د ماشو کلي اوسیدونکی یم او وړوکې دلته لوی شوی یم اوس یو 20 کاله به کېږي چې تقریبا دا زه اوس په پېښور ښار کې اوسېږم او دلته راځم د ملګرو سره په دې هلو ځلو کې عیسی خلم د حمید بابا د مزار او د ګردو نوا چې څه د هغوی هغه هلې ځلې وي نو هغې کې هم عیسی خلم او په دا وخت زه د حمید بابا د غونډې د حیات صدر هم یم. ډېره مننه. ښه نور تپوسونه به هم کوو داسې نور خوندور کلمونه هم که راسره شریک کړل نو مننه به مو وي. هغه بیرې ټال پسې جړلې مې د ډېر ځلې هغه بیرې ټال پسې جړلې مې د ډېر ځلې ستا د ځنې خال پسې جړلې مې د ډېر ځلې او و چې لګېدلی پې د ستا تصویر هغه دیوال و چې لګېدلی پې د ستا تصویر هغه دیوال یار هغه دیوال پسې جړلې مې د ډېر ځلې رومال ریخې ریخې شو ډېر کمې سنبال ساته رومال ریخې ریخې شو ډېر کمې سنبال ساته ستا د لاس رومال پسې جړلې مې د ډېر ځلې او ما به ویل چې را بشي ما وا بخلي خو نه راتلو ما به ویل چې را بشي ما وا بخلي خو نه راتلو حسن پتال پسې جړلې مې د ډېر ځلې دا زما ارمانو چې د نه پوره کېدو پرنګ دا زما ارمانو چې د نه پوره کېدو پرنګ دې ارمان وصال پسې جړلې مې د ډېر ځلې مهرباني او داسې ښکارېدو چې مې د ژوند دغه ړومبی کال و داسې ښکارېدو چې مې د ژوند دغه ړومبی کال و یار په هغه کال پسې جړلې مې د ډېر ځلې او اخري شعر دی چې زه حسرت د دې ناشوني کار د لاسه تنګ ومه زه حسرت د دې ناشوني کار د لاسه تنګ ومه هسې په دې حال پسې جړلې مې دې ډېر ځلې. مننه. بل غزل هم راسره شریک کړي. ډېر به ښه د حمید بابا په یو تصوراتي غزل مې لیکلی دی ملګري به پرې پوه شي چې د سره دې تو کړی دستار ستا دی چې د سره دې تو کړی دستار ستا دی نن هم هغه ورځ ده نن هم بازار ستا دی چې د سره دې تو کړی دستار ستا دی نن هم هغه ورځ ده نن هم بازار ستا دی او چا چې خپلې خپې وهلې دي په تبر چا چې خپلې خپې وهلې دي په تبر تندکونه خوري په لاره ازار ستا دی او بس زمونږ د عیسې دلته راتلو بس زمونږ د عیسې دلته راتلو که دا جوړ دی د ملوکو بازار ستا دی مهرباني او دلته ډېر ستا د خپو خاورو پسې ګرځي دلته ډېر ستا د خپو خاورو پسې ګرځي چې دا کړی یې د خاورو سنگار ستا دی او سړي ورخته یې حمیده که څوک پوی وي سړي ورخته یې حمیده که څوک پوی وي د ماشو په ادیره کې مزار ستا دی او اخري شعر دی که خروار یو حصه شیرشاهي وي که خروار کې یو حصه شیرشاهي وي په حسرت شکر گزار دی نور کار ستا دی. ها ډېره مننه. ډېر خوندور کلامونه را سره شریک کړل یقیني چې ډېر خوندور خیالونه او کلامونه وو. دا زموږ سره لیاقت علي حسرت صاحب میلمه و په نننۍ خپرونه کې. امید لرم چې تاسو به هم د کلامونو نه خوند اخیستی وي او لیاقت علي حسرت صاحب د مینهوالو خپلو مینهوالو ته داسې څه پیغام ورکول غواړئ؟ مینهوالو ته خو به د شاعرۍ په متعلق پیغام ورکړم چې د تیرو یعنې د زړو شاعرانو کتابونه دې ګوري او خپل هغه تجربه دې زیاتوي په هغې باندې او هغې نه پس دې لیک کوي نو زما یقین دی چې لیک به یې ښه وي معیاري به وي. ډېره مننه. دا زموږ نن خپرونه وه. تر بلې خپرونې پورې ما له راکړئ اجازت. د الله په امان.